د پټان ته په دواړه لاسه سلام د دې چې کم کار کړی کنه تاسو به مکمل حیران شئ د افغانستان دوه ماشومان په کومه طریقه بچ کړي دي نو تاسو به هم حیران شئ لکه سره دا ویډیو وګورئ کنه د پښتون یو کارنامه کړل په کار چې دا موږ سپورټ کو او د دې ویډیو ضرور د نور ملګرو سره شیر کوم ملګرو سیټ چې تاسو ته نوجوان ښکاری کنه د دې لقمان پټان نوم د ملګرو د سواد سره تعلق دی په 2011 کې دوه ماشومان د افغانستان راغلو پاکستان ته او هغه پر پاکستان کې ګرځیدل نو هغه تلو په تیر کې سنت تلو چې کله هغه سنت لاړل نو هلته وډیره چې دین هغه ونیول او ځان سره نوکران کړل او غلامي پکوله او د سواد کس ته چا ویلو کنه چې دې کسان دوه ماشومان تللی او هغه چې دین هغه وډیره چې دین هغه سره ډیر زیاتې کوي نو دا پټان ولګید کنه دا پټان لاړ او سنت لاړ دا چې پټان کله سنت لاړ کنه دا وډیره خواله لاړ کنه ول دا ماشومان ته پرېدا او دا ماشومان مال را کوزه خپل سواد ته بوزم خیبر پښتونخوا سواد ته اول ته چې په باندې به تعلیم وکم مدرسه به وي او په دې چې څه خرچه نو هغه پیزه کوم او ډیره پسې وخاندل مکمل خدای خبره وته وکړه چې په کومه لار راغلی نو په لار باندې ځه او چې زه غواړم د دې ماشومان سره به زاغه کوم دغه نه پس چې دا پښتون ولګید کنه او د لقمان پټان ولګید او د حالت پسند کې چې دین ولته راپورټ په هم وکړو په دې وړيره باندې چې د ماشومان سره زیاتې کوي تاسو ته پته چې کم کس سره پیسې نو حکومت چې دین او پولیس چې دین دغه سره ورسره نو است کې د پټان چې کله راپورټ وکړو هغه پایار چې وکړو هغه مکمل تور باندې په باندې عمل ونه شو نو دا پټان ولګید ځان سره نور ملګری هم یو ځای کړل څلور ملګری ځان سره روان کړ ټوپک راوغستلې او دغه وډیره په کور باندې ورل کله چې د وډیره په کور باندې ورل نو وډیره مکمل تور باندې ختم کو هغه ماشومان چې دین سواد تر واستل او دغه باندې تعلیم چې دین هغه په هم کوي اوس او هغه چې دین مدرسې ته هم لګي ورګورو پټان ډیر غیرتمند قوم دی کنه پټان چې دین ضرور سپورټ کوي د دې د کس د آبادری د قسم چې واوري د قانون ډیر ذات حیران کړم زموږ پښتنو لپاره کار چې موږ د خپل پښتانه سپورټ کو د خپل پښتنو خپې نه وو موږ لپاره کار چې دا اوس دومره سپورټ کو کچر دا پنجابي وې کنه نو دا به خلکو ډیر زیات سپورټ کوله هنن پښتون دی کنه سو کوله دومره سپورټ کوي هم نو دومره غټه کارنامه یې کړل کنه کدا چرته بل چا کړل په دنیا کې به وایرل وي او ماشاءالله د پښتنو لټول لپاره کار چې په دې باندې ویډیو جوړ کړي دا ویډیو وسره شیر کړي چې ځکه چې د بهادرۍ کار کوي خاص کر افغانستان ول ځکه چې افغانستان دوه ماشومان په کومه طریقه باندې بچ کړل نو تاسو د ویډیو په اړه کې څه وایي یار د پښتون لپاره یو خوندې جمله ضرور ولیکئ په کمنټ کې